بسم الله الرحمن الرحیم. रेफरेंस टैब शुरू को सही नहीं. रेफरेंस टैब के ऑप्शन दी टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स تشتوي په پښتو کې ورته لړلیک وایي کنه، په فارسی کې ورته وایي فهرست. کغواړی چې د کتاب لپاره یو لړلیک فهرست جوړ کړئ او یا هم ټیبل اف کنټنټ نو لدی آپشنونه به کار اخلي. خو کله چې تاسو یو ټیبل اف کنټنټ جوړوئ نو مجبور یې چې اول خو باید متن ولرئ، صحیح دی. وروسته له متن څه ضرور دی؟ عنوان باید مشخص وي. زه مثال دلته عنوانونه اضافه کوم. د څه په اړه غږېدلي یا د کمپیوټر په اړه موږ مثلا یو شی لیکلی دی. ما تاسو ته په هوم ټاب کې ویلي وو چې موږ کله چې فهرست جوړو له څه شي نه استفاده کوو؟ له هیډر نه، هیډینګ نه، صحیح دی. د فهرست جوړولو لپاره تاسو باید عنوانو ته څه ورکړئ؟ د هیډینګ سټایل ورکړئ. مهم نه دی چې اول وي دوم وي دریم وي، خو هیډینګ سټایل باید ولري. زه ته اول هیډینګ سټایل ورکوم. بیا راځو دلته یو بل عنوان به هم ورته اضافه کوم. مثال بله موضوع ده د څه په اړه غږېدلې وو؟ د هارډویر. دې ته به هم هیډینګ ورکو 1. لاندې به یو بله موضوع هم ور اضافه کو په دې شکل. دلته مثال د سافټویر په اړه دی، صحیح دی. او دې ته به هم څه ورکو؟ هیډینګ ورکو. دلته به څوم جزئی ما ذکر کوم. مثال دلته د سی پی او په اړه غږېدلی. سی پی او د هارډویر یو برخه ده، دې ته زه څوم هیډینګ ورکوم 2. بیا راځو لاندې دلته یو بل موضوع ده. مثلا د څه په اړه غږېدلی و؟ د سیسټم سافټویر په اړه غږېدلی و. او دې ته به هیډینګ ورکو څوم 2. فکر وکړئ په همدې شکل ټول عنوانونه تنظیم شول، منظم شول، مونوګراف پای ته ورسېده. خو ضرور دا دی چې تاسو باید د کتاب لپاره څه شی جوړ کړئ؟ فهرست جوړ کړئ. او فهرست معمولا په کومه صفحه کې وي؟ په اوله صفحه کې وي. نو دلته موږ اوله صفحه نه لرو. کرسر به دلته کېږدئ د کمپیوټر د لغت شاته، کنټرول انټر به یې کوئ چې پورته یوه صفحه څنګه شي؟ خالی شي. په دې شکل په دې صفحه کې به کرسر کېږدئ، را به شي د ریفرنس ټاب ته، ټیبل اف کنټنټ. دا یې شکلونه دي. په کوم ډیزاین سره غواړئ یو ډیزاین باندې کلیک کوئ، په ډېر اسانه په یو کلیک سره تاسو ته ټول عنوانونه څه شی جوړوي؟ فهرست جوړوي. اوس کمپیوټر دی مثلا څومره صفحه کې دی؟ 2. هارډویر 2. سافټویر 3. سی پی او سیسټم سافټویر هم په 2 صفحو کې منظم په یو کلیک سره. او د دوه ترتیب ولې داسې دی؟ ځکه دا 3 عنوان اول هیډینګ او دا څوم هیډینګ 2. څومره چې هیډینګ کوچنی کیږي جز ته تبدیلیږي، د هیډینګونه وړاندې راځي. په دې شکل تاسو د یو کتاب نه څه جوړوي؟ فهرستونه جوړوي. په دې باندې پوه شئ څنګه فهرست اضافه کوي. مهم دا دی چې تاسو باید دغه عناوین عنوانو ته هیډینګ ورکړئ. که چیرې هیډینګ ونه لري بیا دا ټیبل اف کنټنټ هیڅ کار نه کوي، دا بې معنا دی. بیا نو مجبور یې چې عنوانو ته هیډینګ سټایل ورکړئ. په ټیبل اف کنټنټ باندې کلیک وکړئ، راشي دلته تنظیمات لري. اول مور ټیبل اف کنټنټ که چیرې د افیس له سایټ نه نور سټایل نه راخلی کولی شئ را ډاونلوډ یې کړئ. کسټم ټیبل اف کنټنټ په همدې کې غواړئ تغیرات راولئ نو کسټم ټیبل اف کنټنټ ورته وایي. لومړی آپشن دی شو پیج نمبرز. اوس ګورئ د هر عنوان سره پیج نمبر هم تاسو ته ښیي. کمپیوټر دی څومره صفحه کې دی؟ 2 صفحه. دا ټول پیج نمبرونه هم تاسو ته ښیي. نو که غواړئ چې پیج نمبر یې لرې کړئ بیا تاسو راځئ دا آپشن غیر فعاله کوئ، اوکې ورته وایي، دې ته هم اوکې وایي. وروسته د دې دغه پیج نمبر څنګه کېږي؟ پاکېږي. بل آپشن یې دی رایټ الاین پیج نمبرز. رایټ الاین پیج نمبر دغه د پیج نمبر او عنوان ترمنځ خطونه دي. مثلا د کمپیوټر دی د پیج نمبر د دوه ترمنځ شی دی، یو خط دی. دا خطونه که دا غواړئ یا سټایل تغییر کړئ او یا مکمل خطونه لرې کړئ، بیا دلته ورته یا سټایل انتخابوئ، دې ته وایي اوکې، دې ته هم وایي اوکې. وینئ تبدیل په یو مستقیم خط باندې شول په دې شکل. اما که بیخي نه وي بیا راځئ کسټم دلته د آپشن غیر فعاله کړئ، دې ته وایي اوکې. نو بیا هم دغه پیج نمبرونه یې راځي دوه ته وړاندې راځي او ترمنځ هغه خطونه له منځه ځي. بل آپشن یې دی هایپرلینک. د یوز هایپرلینکس انسټیډ اف پیج نمبرز. دا فعاله دی، اوکې ورته وایو. په هر عنوان باندې شکل پاینټر ایږدئ په دې شکل. تاسو ته وایي کنټرول ونیسئ، کلیک وکړئ. مثال کمپیوټر عنوان باندې کارسر ایښی دی، کنټرول نیسم دې باندې کلیک کوم. څه کوي؟ مستقیم تاسو همغه متن ته بیایي. صحیح دی. دا ځکه چې لینک لري. مثال هارډویر ته غواړئ یو ځل وګورئ دا متن، کنټرول ونیسئ په هارډویر کلیک وکړئ، مستقیم تاسو کومه صحیح ته وي؟ د هارډویر.
د دوه ترمنځ یو لینک دی که دغه لینک غواړئ له منځه یوسئ ټیبل آف کانټینټ کسټم ټیبل آف کانټینټ دلته راځئ د آپشن څنګه کوئ غیر فعاله کوئ وروسته له دې چې تاسو کنټرول ونیسئ کلیک وکړئ کار نه کوي بل آپشن لرو فارمټس دي فارمټس د ټیبل آف کانټینټ شکلونه دي سټایل دی مثال کلاسیک انتخاب کې اوکې ورته وایي دا کلاسیک سټایل دی بیا راشي ټیبل آف کانټینټ کسټم ټیبل آف کانټینټ یو بل فینسی شکل ورته انتخاب کړئ یس دا کوم سټایل شو فینسی سټایل شو دا یې فارمټونه دي نو هغه ستاسو خوښه چې کوم یو سټایل ورته انتخابوئ یو دانه انتخابوئ اوکې ورته وایي یس ورته وایي په هماغه شکل څنګه کېږي تبدیلېږي بل آپشن څه دی بل آپشن دی شو لیول څو لیول دي دلته 3 زه مثلا دنه څو لیول جوړوم 2 څه معنا ورکوي یعنی که تر 2 هیډینګ پورې زه په خپل د کتاب کې تر 2 هیډینګو استفاده وکم فهرست لري جوړوي خو چې کله دریم او څلورم هیډینګونه استفاده وکم د فهرست کې غوته ځای نه ورکوي مثال زه راځم دلته یو بل عنوان به هم اضافه کړو د ځکه د ځکه به یو بل عنوان اضافه کړو مثال د چی په اړه معلومات ورکړي دي ماوس په اړه د ماوس ته د هوم ټاب نه کوم هیډینګ ورکو دریم هیډینګ ورکو راځي یو بل موضوع به هم اضافه کړو مثال دلته د چی په اړه کېدلیو دلته د ایچ ډی ډی په اړه صحیح دی او دته هیډینګ ورکو څوام څلورم هیډینګ چې کله فهرست راشي په فهرست کې تر اوسه ماوس او ایچ ډی ډی راغلي دي نه نو دا باید اپډیټ کړئ څنګه اپډیټ کوئ په ټیبل اف کانټینټ باندې کلیک کوئ راځي دلته اپډیټ ټیبل یا لدې نه یا هم د ریفرنس ته راځي دلته لیکلي دی اپډیټ ټیبل په دې باندې کلیک وکړئ دې ته وایم اپډیټ یا انټایر ټیبل اوکې بیا هم نه ماوس اضافه کیږي او نه ایچ ډی ډی ولې ځکه په ټیبل اف کانټینټ اپشنو کې موږ محدود کړي تر څو هیډینګو فقط موږ ته وښیي تر 2 که زه دا 3 انتخاب کم او بیا ورته اوکې او دې ته وایي اوکې ماوس اضافه شو خو هغه ایچ ډی ډی نه دی اضافه شوی ولې ځکه دغه څوام هیډینګ و څلورم نو دلته تاسو ورته مشخصوي تر څو هیډینګو پورې تاسو ته په لیست کې وښیي اوکې ورته وایي دې ته مو اوکې وایي نو کومه موضوع چې بله هغه ورسره اضافه کیږي نور په ټیبل اف کانټینټ د ځکه شي نشته بل اپشن دی د ځکه که غواړئ تاسو د ټیبل اف کانټینټ بخي ریموف کړئ لمنځه یوسئ بل اپشن دی ریموف ټیبل اف کانټینټ کلیک پې کوئ ټیبل اف کانټینټ پاکي اټکس فقط درته ښیي چې تر څو هیډینګو پورې موږ استفاده کړې تر 4 پورې یعنی د عنوانونه دي تر 4 پورې هیډینګونه موږ ورکړي دي فقط هغه لیست تاسو ته کوم اپشن نه دی خاص اپډیټ باندې پوه شئ چې کله یو موضوع تاسو اضافه کوئ دلته تغیرات راولي او یا هم مثلا ډیلیټوي مثال زه دغه یو موضوع ده د بیرته غواړم پاک کړم دا ایچ ډی ډی سکو بخي پاکو دا په لیست کې نه دی شامل طب انتخاب کړه پاک صحیح شو اما کله چې تاسو راشئ دلته په فهرست کې تر اوسه ایچ ډی ډی نه دی پاک شوی ولې ځکه اپډیټ نه دی نوي تغیرات نه دی راغلي دې ته به یو ځل اپډیټ ووایي نو اتومات هغه عنوان یا ټایټل هم ورسره پاکیږي په دې باندې پوه شوئ بل اپشن لرو فوټ نوټ او ان نوټ لرو فوټ نوټ او نوټ څه وخت استفاده کیږي کوم بعض دینی کتابو کې فکر شوی وي چې دلته یو حدیث راغلی یا مثلا یو آیات د قران کریم یو کوچنی عدد یا 2 3 ورسره لیکل شوی وي بیا هغه دغه تشریح لاندې د صفحه د ځکه مکمله تشریح ورکړي یا مثلا یو حدیث وی دلته ورسره لیکلی یو دا یو لاندې توضیح ورکړي چې د حدیث مثلا د کوم هغه راخستل شوی دی صحیح دی خو په دینی کې زیات وي نور کې مې خو دینی کې مکتبو کې ونستې دي ډېر دا موضوع وي دا موضوع لپاره تاسو له فوټ نوټ او نوټ نه کار اخلئ دا اوس انګلیسي دی مثال یو لغت انتخابوم پاورفول لغت دی د دې اضافي تشریح لیکم لکم زمیر اخیسته معنی څه شي دا اضافي تشریح تاسو په فوټ نوټ کې کولای شئ کلیک په وکړئ اتومات تاسو ته لاندې فوټ نوټ کې یو برخه یو ساحه اضافه کوي په دې کې د مغل لغت په اړه معلومات لیکئ دا یو ورشي بل لغت په نخښه کې مثال غواړو د وین په اړه تشریح ورکو راځي په انزرټ فوټ نوټ دوهم نمبر شروع کیږي دریم نمبر شروع کیږي په دې شکل هر لغت تاسو زړه کولای شئ د فوټ نوټ ورکړئ اما دا فوټ نوټ په کوم ځای کې اضافه کیږي د صفحې په اخره کې بل اپشن دی اند نوټ دی اند نوټ او فوټ نوټ یو وظیفه لري فقط موقعیت فرق دی موقعیت دا دی چې فوټ نوټ د صفحې په اخره کې اضافه کیږي اند نوټ په چیرته اضافه کیږي دغه متن په اخره کې مثال دلته یو بل لغت په نخښه کوم دته د ځل وایم انسرټ اند نوټ کلیک په وکړئ دا به کوم ځای کې اضافه کیږي د متن په اخره کې راځي یو بل لغت هم ورته انتخابو دته انسرټ اند نوټ وایي
فقط دا فرق دی چې فوټ نوټ د صفحې په اخره کې او اند نوټ د نوټ په اخره کې، نور هیڅ فرق نه لري. دا به تنظیمات دی. نیکسټ فوټ نوټ له یو فوټ نوټ بل فوټ نوټ ته ورځي، پریویس پخوانی فوټ نوټ ته تاسو بیا ان نوټ هم په دې شکل نیکسټ یو فوټ نوټ ته بیا بل کلیک وکوي، پریویس به سمانه بیرته پخوانی او ان نوټ ته بیا موقعیت فقط تغیروي. شو نوټس د شو نوټس اوس مثلا کومه صحه کې مونږه د ان نوټ صحه کې ورته وایي چې مونږ د فوټ نوټ صحه ته یوسه اوکې، ورته تاسو د فوټ نوټ صحه ته بیا کې فوټ نوټ صحه کې وای تاسو د نوټ صحه خو دلته راشه په کوینج کې آپشن لري، په دې باندې کلیک وکړئ. فعلا په کوم ځای کې مونږه فوټ نوټ باټم اف پیج یا بیلو ټیکس کولای شي تاسو د فوټ نوټ موقعیت تغییر کړئ. باټم اف پیج څه معنی؟ د صفحې په اخره کې وي. اوس صفحې په اخره کې دی، ورته بیلو ټیکس. بیلو ټیکس څه معنی؟ یعنی د متن لاندې وي. دا اوس له نوټ سره یو ځای شو. صحیح دی؟ که څه هم د دې ځای باید د صفحې اخره کې وای، خو کولای شي تاسو د فوټ نوټ موقعیت تغییر کړئ. حتی کولای شي د ان نوټ چیرته دی؟ د متن په اخره کې. دا کولای شي د صفحې اخره ته یوسئ. دلته راشه آپشن لري end of document دی، end of section لري. section خو تاسو ویلی یو، کله چې section جوړوئ کلیک پې وکړئ، فقط د section په اخر کې د اضافه کېږي. اوس section نه لرو، بیا دا تر سره خپله کار کوي. convert څه معنا؟ convert که غواړئ تاسو یو بل ته دغه end note فوټ نوټ تبدیله کړئ. زه به دا کنټرول زیډ کړم. فوټ نوټ کې به څو متنونه نور هم اضافه کړم چې له end note سره لږ ډېر شي. په نوٹ کې څو متن هغه لرو جملې؟ 3 جملې دي. په هغه کې فوټ نوٹ کې په نوٹ کې څو دي؟ 2. اوس راځو دوی دا یو بل ته تغییرو تبدیلوي. کنورټ لومړی آپشن څه وایي؟ کنورټ all footnotes to end notes. ټول فوټ نوټونه تبدیل کړه څه شي ته؟ end note ته. اوکې وایي، اپلای ورته وایي. لاندې نه وینئ څومره فوټ نوټ چې ټول راغله له چا سره یو ځای شول؟ له end note سره. کنټرول زیډ زه کنټرول زیډ کوم. بیا راځو کنورټ. دوهم آپشن څه وایي؟ convert all end notes to footnote. دغه فوټ نوټونه یو ځای کله فوټ نوټ سره، end note یو ځای کله فوټ نوټ سره. ته وایي اوکې، ته اوس کلوز. اوس راشئ وګورئ ټول end نوټونه راغلي له فوټ نوټو سره یو ځای شوي. کنټرول زیډ. بیا راځو بل آپشن دی سواپ دی. سواپ څه معنا؟ سواپ دا معنا فوټ نوټ تبدیل کړئ end note ته، او end note تبدیل کړه فوټ نوټ. سواپ انتخاب کړئ، اوکې ورته وایي او دته وایي کلوز. فوټ نوټ کې څو خطه درلودل؟ 3. دا راغله ان نوټ ته. ان نوټ کې 2 خطه وه، چېرته لاړه د فوټ نوټ. یو د بل موقعیتونه سره تغییر شو. او بل آپشن دی دا خو د کالمو لپاره که غواړئ تاسو اضافه کړئ. د هر کالم لپاره کالم مونږ پرون ویلې صحیح، د هر کالم په اخره کې فوټ نوټونه اضافه کیږي. نو هغه به تاسو کالمو شمیر انتخابوئ. بل وګورئ دلته مونږ اضافه کړي end note مو اضافه کړی دی ځکه end note په څه شي باندې ښودل شوی دی؟ رومي عدد دی. ښکاري درته؟ دا به رومي عددو باندې دی. که غواړئ دغه عدد تغییر کړئ تاسو راځئ دلته ورته مثال ورته وایي چې وي الفبیتي وي. صحیح دی؟ اوس درته په دې شکل یې ښیي. که فوټ نوټ غواړئ تغییر کړئ کرسر به دلته کېږدئ، را به شي فوټ نوټس ته، او دلته به د سټایل هم ورته څنګه کوئ چینج کړئ. مثال ورته ای بي سي انتخابو، اپلای. وروسته دغه حساب تبدیلیږي په څه شي؟ په ای بي سي. بل آپشن دی سمبول که ورته انتخابوئ. ای بي سي نه وي، الفبیتي نه وي، دا سمبولونه وي. صحیح دی؟ د ځکه ورته سمبول انتخابوئ، ستاسو به خپله خوښه. او start at دا معنی چې څونه شروع دی؟ دا ا نه شروع دی. که حساب ورته انتخاب کړو څونه شروع دی؟ له یو نه. کیدای شي داسې وي چې تاسو نیم کتاب په بل کمپیوټر کې لیکلی وي. صحیح دی؟ هلته مو end note ورکړی مثال تر 5 پورې. دلته ته هغه لیکې باقیمانده کتاب لیکې، نو له څو فوټ نوټونه باید اضافه شي؟ 15 هلته دي. دلته باید څو شروع شي؟ 6. نو تاسو راځئ start at دلته ورته لیکئ څو باید وي؟ 6. وینئ فوټ نوټ د ډاکومنټ کې له څو نه شروع کېږي؟ له 6. دا اختیاري دی، تاسو کولی شئ تغییر یې کړئ. کنټینیوس څه معنا؟ کنټینیوس معنا مسلسل. مسلسل دا دی چې زه بیرته یو کړم، دلته 1 2 3 دی. صحیح دی؟ په دې شکل زه راځم یو بله صفحه هم اضافه کوم. ځکه زه متن ولیکم، دلته هم فوټ نوټ اضافه کوم. یو بل فوټ نوټ لغات ورته انتخاب، ورته انزرټ فوټ نوټ شي غلط کلیک انزرټ فوټ نوټ. څونه شروع شو؟ 4 نه. ولې؟ ځکه تر 3 پورې چیرته و؟ په دې صفحه کې تر 3 و. دلته له 4 نه شروع کېږي، 5 او 6 بلې صفحې ته ځئ ماسې مسلسل. نو که غواړئ چې د مسلسل تاسو قطع کړئ بیا راځئ کنټینیوز نه ورته وایي. ریسټارټ ایچ سیکشن څه معنا؟ هر سیکشن د له یو نه شروع شي. او که ریسټارټ ایچ پیج باندې کلیک وکړئ بیا هره صفحه چې کله فوټ نوټ ورکوئ له څو نه شروع کېږي؟ له یو نه شروع کېږي. او دا آپشن هول ډاکومنټ
دا په ټول ورډ باندې تطبیقي. سوال دلته دی چې څنګه د فوټنوټ تاسو خي طرف ته انتقالوي. اوس کومه خوا کې دی دا چپه خوا کې دی. د پښتو دري لپاره تاسو څنګه د خي طرف ته وړئ؟ تاسو وایي چې هم ټاپ ته لاړ شئ کنه دلته انتخاب کړئ رائټ. صحیح شو؟ متن لاړ اما د عادتونه څنګه دي؟ چپ طرف ته پاتې. بیا دا څه کوي؟ ها دلته ډایرکشن دی. چې دی ډایرکشن مونږ ویلی وو د مرته ویلی وو کنه چې کله متن خي طرف ته وړئ او نمبرونه یې ګډوډ راځي نو دا به هم خي طرف انتخابوي. دا ګورئ دا لیفټ دی او دا څه دی؟ دا رائټ دی، برعکس دی. تاسو به دواړه هم جهت انتخابوي. رائټ لاړل عددونه اعداد لاړل. خبره چیرته ده؟ له خط سره ده چې دا خط پاتې دی. خط څنګه انتقالوي؟ دا به درته ما کارخانګي درکول خو خیر دا به زه درته وایم. صحیح دی؟ څنګه دا خط خي طرف ته انتقالوي؟ تاسو راځئ د ویو ټاب ته. تر اوسه هم نه دی ویلی. ویو ټاب ته چې کله راشئ د آوټلاین صفحې ته د ورډ صفحه اوس پرنټ لی آوټ ته دا تبدیلو آوټلاین ته. دلته راشئ یو فوټنوټ پیدا کړئ. څنګه یې پیدا کوئ؟ یو عدد ورسره لیکل شوی کوچنی یو د پاورفول نه وروسته وینئ هلته لیکلي دي یو. په همدې باندې ډبل کلیک وکړئ چې تاسو ته لاندې یو صفحه را خلاصه کړي. دلته لیکلي آل فوټنوټس. ټول فوټنوټونه دغه دي. په دې ځای کې انتخاب کړئ کوم اپشن؟ فوټنوټ سپریټر. څه شی؟ فوټنوټ سپریټر انتخاب کړئ. خط راغی. کنټرول آر یې کړئ چې دا کوم طرف ته راشي؟ خي طرف ته راشي. دا خی طرف دی. صحیح دی؟ د شکل خي طرف ته راغی بیرته راشي د صفحه څنګه کوي؟ له دې صفحې نه ووځي کلوز آوټلاین یې کوي. اوس شکل راشي وګورئ ختم دی خو راغلی، اعداد هم راغلی، ټکسټ ټول متن. د څه وخت استفاده کېږي چې کله پښتو دري کتاب لیکي. دا یو چاله درلوده او دا یو چال په چاله پوه شوئ او دا و نوټ فوټنوټ او ټیبل اف کانټنټ. سوال مشکل نه لرئ؟